د ټولو نه غوره چې په اسلام کې دي زما په خیال په ټوله دنیا کې پښتانه دي ځکه چې دا د دنیا واحد قوم دی چې ټول په ټوله مسلمان دی او بابر بادشاه د پښتنو نه حکمراني یلی یعنی د مثالي مسلمانانو نه حکمراني یلی نو دا اصل کې د اسلام غدار دی د اسلام دغه رښتونو مسلمانانو چې د حکمراني اخلي نو د اسلام غدار دی زما په عقیده باندې بیا د نو چې کوم وروستی نوسی پیدا کېږي اکبر باچا هغه خو د اسلام د سپکاوي د حده ورسېد چې هغه دین الهي جوړ کړو هغه نور ته سجده روا کړه هغه خپل پیزار ته سجده روا کړه هغه د زنانو سره د هندو زنانو سره د مسلمانانو نکاح روا کړو د هغه په دربار کې چې زیاتره وزیران دي هغه مرهټه وزیران دي هغه بیربل او دا نومونه ټول خلکو اورېدلي دي هغه په څه شي باندې لکه موږ ورته اسلامي حکمراني ویلی شو په کومه زمانه کې چې شاه جهان بادشاه د خپلې ښځې په یاد کې دا تاج محل جوړی هم په دغه زمانه کې ایډورډ اتم په برطانیه کې اکسفورډ یونیورسټي جوړی د خپلې ښځې په یاد کې اوس علمي سړی دا شو که هغه شم د دې خاورې د دې مسلمانانو خدمت پکار دی چې په علمي لحاظ باندې شوی وي هغه د علمي لحاظ په ځای باندې دغه بادشاهانو قلاونه جوړول چې څنګه د خلکو د خپل کنټرول لاندې راولي هغې خپلو زنانو له خپلو سیلونو له باغونه جوړول دا شالمار باغ دی دا پلانکۍ باغ دی دا ډینګۍ باغ دی هغې مثال د خپلو عیاشو دپاره لکه سړکونه یې جوړول او که نور قلمونه جوړول او که نور باغونه جوړول فقط د دغه خاطره دا کار کړی دی او بیا اورنګزیب بادشاه چې خلک ډېر زیات عادل یادوي وایي چې د زنځیر لګولی په خپل محل کې چې فریادي راشي او زنځیر وکړنګوي چې دی راوځي او د هغه فریاد چې یا شکایت چې دی هغه ختم کړي خو سوال دا پیدا کېږي چې د هندوستان دا خلک د زنځیر شرنګولو ته مجبوره کړي چاو دا خو هم ده مجبوره کړي دي مقامی طور په جاگیردار کې نه ولیدي نوابان پې کې نه ولیدي ناروا ټیکسونه ترې اخلي ظلم او زیاتی روان دی او خلک تباه او برباد کړی دی په دغه کې یو د زړور سړی به راپیدا کېږي چې راځي په ده پسې زنځیر وټنګوي یعنې د زنځیر ټنګولو ته دغه سړی مجبوره کړی چا دی دا په خپله اورنګزیب ویلی کېږي چې ده په ټوپۍ ده ګنډلې قرآن شریف په مثال لیکه او په هغې باندې به خپله روزي ګټله خو دغه نیک سړی چې کله دغه وار په سم شو درې تنه وروڼه یې وژلي دي که نه دي پلار یې د مرګه پورې جیل ته ور اچولی دی که نه دی او بیا خو خوشحال بابا ډېر ښه دغه کړی دی که نه چې آفرین شه په انصاف د عالمګیر چې په دا هنر کې نه لري نظیر نه په غله نه په رهزن نه په پاسبان دی څوک دې وي چې یې کې وځي په زنځیر بنیادی خبره دا ده چې دغه مغولو هغه نه د مسلمان ملګري نه د اسلام ملګري د خپلې حکمرانۍ دپاره لیدي او کله به اتحاد د پښتنو سره کوو لکه بابر بادشاه د دولت خان لودي په دغه باندې راغلی دی په مرسته باندې راغلی دی زما مراد د خبر نه دا دی چې دا د خاصو کورنو حکومتو د هغه کورنو دپاره حکومتو که د مغول نوم استعمالوم د هغې استحصال کوه خلک خپل شاته ودرول او که د پښتون نوم استعمال کړی د نوم پښتانه خپل شاته ودرولي دي چې هغې دپاره اقتدار ټینګ کړي د پښتنو دپاره یا د مسلمانانو دپاره د حکمرانانو چې کوم ځان ته اسلامي حکمرانان وي د هېڅ کار نه دی هندوستان د سرو زرو مرغۍ ده خو دا د سرو زرو مرغۍ تاسو دا په ذهن کې ونیسئ چې د عوامو دپاره ده او که د حکمرانانو دپاره ده عوام په هندوستان کې داسې وخت راغلی دی چې خلکو د لوږې نه خپل بچي خرڅ کړي دي زمونږ د خاندان یو واقعه موجوده ده چې زمونږ مشرانو پکې یوه ماشومه په پیسو اخیستې وه په هندوستان کې د خلکو خو دغسې بد حال و دا دولت کې د چا سره و دا د مغولو حکمرانانو سره و د هغې د افسرانو سره و د هغې د نوابانو سره و هغوی ټیکسونه راجمع کول دغه ځمکه چې وه دا د سرو زرو مرغۍ وه هغې فصلونه کول هغې ښه موسمونه لرل خو دغه عوامو په ښېګړه خو نه راتله که دا د سرو زرو مرغۍ وه مثال په دې کې معدنیات نو د چا په لاس کې و که د دې سره سره نو د چا په لاس کې و دا خبره په ذهن کې ونیسئ که سواد ویلی کېږي د پاکستان سویټزرلینډ دی داسې ده که نه د چا دپاره د چا دپاره سویټزرلینډ دی هم دغسې هندوستان و
د حکمرانانو مراعات یافته طبقې دپاره د سرو زرو مرغۍ وه. بیا د انګریزانو دپاره د سرو زرو مرغۍ وه چې دا خام مال یې راټولوو، هغې نه پوخ مال جوړوو او بیا یې په دې منډای کې په خلکو خرڅول او په 2,00,000 روپۍ راټولولې او پنډان یې تړل او برطانیې ته وړل. د هغې دپاره د سرو زرو مرغۍ وه. زمونږ دپاره خوشي یم، زمونږ دپاره خو تور مار و چې چا سر پورته کړی دی مغولو وله ټاک ورکړی دی.